افغانستان یو اسلامي آزاد او خپلواک هیواد دی. د جنګیالیو او جنګټونکو ډېرې ښې بېلګې پکې شتون لري. دا هیواد ډېر ښه سیاسي جغرافیایي موقعیت لري. د اسیا په زړه کې پروت دی چې په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري. تل د نړۍ د لویو قدرتونو هدف ګرځېدلی دی چې خپل شوم اهداف او موخې په دې ځای کې عملي کړي او خپلې ګټې ترلاسه کړي. مګر دوی له دې نه خبره وو چې دا هغه ترهې هیواد دی چې 5000 کلن تاریخ لري. دا هیواد تل د دې شاهد دی چې خلکو یې خپلو ارادو او ملي والي سره د پردو ښکېلاګرو په وړاندې په یوه مټ دفاع کړې ده. په ځانګړې توګه د انګریز د تور استعمار مقابله چې ټولو افغانانو ورته په ډېرې مېړانې سره غخمتونکی ځواب ورکړو او له دې هېواده یې شرمېدلي او ټکول شوي وایستل. دا وطن وطن دا دلی افغان وطن دا په موږ ګران وطن دا په موږ ګران وطن دا په موږ ګران